ابو نعیم اصفهاني په الهلیه کتاب کې د بکر بن عبدالله څخه یوه کیسه را نقل کړې ده. وایي یو وخت یو باچا و چې د خپلو ساتونکو او نوکرانو څخه یې تل یو سړی له ځان سره کښېنوی او د هغه خبرې یې اورېدلې. هغه سړي هم باچا ته ښه نصیحتونه کول. یوه خبره به یې باچا ته ډېر تکرارول، هغه دا چې باچا صاحب هغه کس چې ښېګڼه او نیکي کوي د هغه سره نیکي کوه، او هغه کس چې ستا سره بد وکړي هغه ته عفو او بخښه کوه. دا خبره به یې ډېر او تل تکراروئ. په هر صورت یو بل نفر دا حال ولید چې دا سړی باچا ته ډېر نږدې دی او په مجلسو او بانډارو کې یې ځای لري. بس په سوچو کې سو چې دی ولې باچا ته ګران دی، زه ولې نه یم ګران، زه ولې په دې اندازه باچا ته نه یم نږدې. نو یو پلان جوړ کړي. یو ورځ ورغلی باچا ته یې وویل چې باچا صاحب دغه سړی چې ځان تا ته نږدې کوي دې سړي خلکو ته ویلي چې باچا ابخر دی، معنا خوله یې بد بوی کوي، د خلکو و مخ ته یې ستا توهین کړی دی. ټولو ته یې ویلي دي چې زه خو باچا ته نږدې یم، نږدې ورسره ناسته ولاړه لرم، د باچا خوله ډېر بد بوی لري. باچا سمدلاسه سخت غوسه سو، ډېر درد ورغلی. خو دې سړي ته یې وویل چې زه څنګه پوه سم چې دا خبره رښتیا ده، څه معلومه ده چې دا به حقیقت وي. سړي ورته وویل چې باچا صاحب دا خو اسانه خبره ده، دا ځل چې راغلی ځان ته یې ښه نږدې کړه. کله چې دی ځان ته نږدې کړي دی خپله پزه پټوي، که یې پټ کړي نو پوه سه چې دا خبره حقیقت لري. نو کله چې دې سړي دا خبرې باچا ته وکړې، بله ورځ یې هغه سړی چې باچا ته ډېر نږدې و میلمه کړ، شوروا یې ورته اماده کړ او ښه ډېره وږه یعنې سیر یې ور واچول. کله چې د شوروا وخوړله نو متوجه سو چې تر خوله یې ډېر بد بوی سي. په فکر کې سو چې اوس خو باچا ته هم روان یم او تر خولې مې هم یو رقم بد بوی سي، اوس به څنګه کوم؟ خیر باچا ته ورغلی. باچا ورته وویل چې ته را نږدې سئ. سړي وویل اوس کار خراب سو. نو یې په دې نیت چې باچا ضرر ونه ویني، باچا په تکلیف نه سي، نو یو دسمال راواخیستی، خوله او پوزه یې پټه کړه. دلته خو د باچا په ذهن کې بله خبره وه. نو دا حال چې یې ولیدی ویل او دا خو هغه سړي رښتیا ویلې وه، دا دی دې سړي خو پزه او خوله پټه کړه. خیر یو قلم او کاغذ یې راواخیستی او یو څه یې ولیکل. کوم سړی چې دغه کاغذ در وړي، کله چې دا کاغذ در ورسوئ سر یې له تنه جلا کړئ، پوست یې کړئ او پوست یې له کا یعنې پړورو څخه ډک کړئ، بیا یې ماته راوړئ. بس وخت به نه ورکوئ، کار یې ورخلاصوئ. ډېر غوسه و. خیر کاغذ یې سړي ته په لاس ورکړئ، ول دا کاغذ به نه ګوري او نه به یې خلاصوې، دا به فلاني او فلاني ته وروړې. هغه خپل خاص جلادان یې ور وښودل. سړي خط واخیستی او د باندې راغلی چې ګوري مخ ته یې هغه شیطان سړی راغلی. هغه شیطانت چې یې کړی و ول دا څه دی؟ ده ویل باچا را کړي، امر یې کړی چې دا خط یو چا ته ورکړم. سړي چې دا حال ولید خفه سو. ول دا څه کیسه ده؟ د دې پر ځای چې باچا وهل ټکول ورکړی وای، دا خو یې قاصد جوړ کړی دی. ول دا خط راکه ماته، تر تا زه حقداره یم. په زړه کې خوشحاله دی چې دا د کاغذ به هلته وروړم او د باچا قاصد یم. کاغذ چې هغوی ته تسلیم کړ، هغوی تیغ میغ آماده کړ چې د ده سر ووهي. ده چې ولیدل چې کار خراب دی، قسمونه یې واخیستل، نارې و غلبلې یې جوړې کړې، فریادونه یې وکړ. ول غلط فهمي سوې ده، زه نه یم. یو ځل باچا ته مراجعه وکړي، پوښتنه ځینې وکړي چې دغه سړی دی که یا؟ هغه وویل چې یا نه چیرې. باچا چې کوم امر وکړي موږ خو بیا پوښتنه نه ځینې کوو، دا خو بیا ادبي ده. د ده سر یې ور ووهئ، پوست یې کړئ او پوست یې د پروړو څخه ډک کړي او باچا ته یې وروړئ. باچا چې ولیدی حیران سو چې دا څه خبره ده. حتما یوه خبره سته. هغه درباري یې راوغوښتی. ول څه چم دې کړی دی؟ هغه وویل چې ما خط وړي، خو دې سړي زه منع کړم. ول دا حق زما دی، ته څوک یې چې د باچا خط وړې؟ باچا حیران سو او د درباري څخه یې پوښتنه وکړه چې ښه تا بله ورځ ولې پزه پټه کړې وه، کیسه څه وه؟ سړي هم حقیقت ورته بیان کړي. باچا وویل رښتیا هم هغه تر تا ډېر حقداره و، هغه د خپل عمل په سزا ورسېدی. اوس پوښتنه دلته دا ده چې هغه سړی ولې دې حالت ته ورسېدی؟ ولې ذلیله سو؟ ولې دې نتیجې ته ورسېدی؟ یوازې حسد، بغض او کینه. دوستانو د آخرت مسله خو لا جلا خبره ده. حسد ټوله اعمال سوځوي، له منځه یې وړي لکه اور چې وچ لرګي سوځوي. لیکن کله کله حتی په دنیا کې هم سزا ورکول کیږي او انسان د حسد د لاسه په دنیا کې هم
داسې ذلیله کیږي.